خب دوست عزیز، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای من. این بار یک گداگر دیگر را بر شما معرفی میکنم و این گداگر را شما خب سی به رسمیات میشناسین. پس وقت ضایع نمیکنیم. اینم مت پس پی نغل خندر مکو مربا مکی زما جانا مربا مکی وی وی د کتاب کې مخونه در فاتح اوه راځه لږ ورزش ورته وکړو ایای وای 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 مړ شوم خدایه مړ شوم ځواني لاړه ځواني تباه شي دا لاسه بلا ده ای دا څنګه استفاده کېږي دا څه شی دی زما خو دې دا زوی خانه خرابه شي دا به څنګه استفاده کېږي ایسته که چلې نه راځي هسې نه ځان ته به تاوان وکړو وای 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 نه نه پرېږده زه ودرېږه د دغه دغه چل دغه زوی نه پوښتنه وکړو په درنالته کومه ورځې ته په درد خورې اقباله اوه اقباله اوه پدر نالته بله پدر. تو درسه بله پلاره. چی دی؟ مرگی چی شی وای دا چی شی دی به څنګه وچلوم یاره پلاره، په د بوډاتوب کې داسې نوي شوقونه راخیستي دي. جګ شه هلته ودرېږه. وی 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 چیرې ښي پښه دې دوخه کېده دلته دلته و همدلته، او د بله پښه او بله پښه دې اوخه کېده دلته او چپه پښه دې په بل کې دلته. نو اوس او لاسونه دجې کلک ونیسه، دا همدلته دې ته کلک ونیسه. دا خو په شا ځي خو ته شاته روان یې، هغه شاته ځي، خو مخکې پیدل وهه مخکې ځي. اوکې زه نور به یې وروسته وکړو ای وای 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 ځواني لاړه بوډا شو وای 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 بوډا شو وای 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 په پښو مې درد شو څه شی دې کول تا ویډیو مې جوړوله. دا تا په فرزانه ناز ولې ویډیو جوړه کړې وه ویډیو ونه جوړه مې کړله، هغه ګداګري کوله، ما پې ویډیو جوړه کړله. ته نه پوهېږې څه فرزانه ناز دې د پلار د زړه سر ده هغه ورځ مې یو لایف ته ورغلم، یو شعر مې ورته ووهه داسې خوشحاله سوله ما ته یې ویلې عمر ګل جانه مننه I love you وی وی دومره مې په دا زړه تاثیر وکړو چې خوند یې وکړو مالې خدای او زویه پام کوه چې هغه دی ما درندره د پوزو احترام به یې کوې او پرون مې خوب ته راغلې وه ځواني مرګه دومره ښایسته سوې وه ما سره یو ځای ډانس کوو ای زویه څه به درته وایم ابا او ابا ویده شوې؟
نه ویده نه اومده ساسې وړکې خوب راغلی و پام کوه چې بیا په ویډیو جوړه نه کړي ډېره مې خوښېږي ډېره راباندې ګرانه ته زویه پوه شوې یا نه جوړوم او بیا دې ما زوی نه یې که بله ویډیو دې جوړه کړله مقصد ورځه بچی ورځه بیا ما ورته غږېږو اوس به زه دا بلا یو لږ زره وګرځوم وای 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 دا هډوکي مې درد کوي گدایگر بعدی است این جانب سکندر نجیب کسی که یک سوء تفاهم هم داره او فکر میکنه که ویدیوهای از این خیلی خنده دار است اما نیست بیشترین فالوور از او پایین از 18 است سندای 12-14 چون تنها سکندر میتونه اونا را خنده بده سکندر همیشه فکر میکنه که بسیار کمدی است این چیزی است که سکندر فکر میکنه دیگه مردم نه چون دیگه مردم خنده نمیگیره در ویدیوش سکندر در مجازی پول خو پیدا کرد اما وجدان از دست داد گدایی در تیک تاک علی گل بزن پی چالنج بگی علی گل بزن قبول است که من 1 2 3 4 روز ملایف رفتم اما من از اول وجدان خود از دست ندادم خدا را شکر رفتم کار شروع کردم از اینکه در جان مردم بزن و چالنج برام بگی یا گیف بزن از او که در کارم راحت تر است پولی حلال است پولی از زحمت کشیدیم این حال چند نفر میخیزه میگوه کی از روی سکندر فالوور جمع میکنه و از روی فالوور گیف جمع میکنم از روی فالوور جمع نکنم سابسکرایب جمع نکنم و این بود معرفی کوتاه از یک گدایگر تا گدایگر وعده شما را به الله پاک بی نیاز میسپارم خدا نگهدار خداحافظ